زمنګ د ناشکرۍ د وجه زمنګ سره داسې کیږي زمنګ د الله نه د لری کېدو په وجه باندې موږ داسې غرق یو تباہ او برباد یو اوس په عربو کې وګورئ دې ذلیل قوم ته چې یو ټرمپ رااله یو ټرمپ او هغه ته سور چې کومه خزه په کور کې د کېنولو شي چې کومه خزه په پرده کې خوند کوي د کومې د حجاب لپاره چې الله په قران کې آیاتونه نازل کړي دي هغه خزي به حجاب کړي دا غي د سرونو له لپټي اوښته هغه وته په لار کې ودرولې او ورته کړي او دغه ټرمپ به غیرت په کې روان دي زمونږ د مسلمانانو دا حال دی کوم مسلمان چې د مسلمان په حق کې आवाज نشي اوچتولې هغه مسلمان د انګريز او د يهودي غلام جوړيږي موږ څنګه غر کیو دغه بیت المقدس چې زمونږ د لاس نه لاړو هم د دقه ګستاخی په وجه زمونږ نه لاړو شیر علي شاه صاحب وایي چې کله نن وته مسجد ته د مونږ ټیم شو نو ما ویل چې اوس بسم د سړی بچی راشي دلته بچرتا بسم سړی په سیمونځو کو هغه داغه نمسیات کې رخېلو رالو هغه ته بیل بقاعده یو سیس پروتو په دې محراب کې د سرګټ د خودلو د پاره یو شی ورته پروتو راغه جمع ته وړاندې کېدو خل کې سرګټ د سرګټ تلری کمړې کال ته کې خو د جمع ته وړاندې شو وای قسم دې ک جمع پسې خوان راکاو ایمانل چې دې ذلیل قوم ته وګوره نه د پردي نه د دین د هیڅ یو سیس پروايي پسړه کې نه و نو الله رب العزت څه فرمایي په قران کې ان بطش ربک لشدید خدای دغه نعمت زمنګ د لاس نه واغسته د خدای په گرفت کې راغ اوس یو مسلمان د مدد وکي کنه والله که زمنګ مدد نه بیا څوک راشي ها زمنګ مدد لا ټول خلق بدغه سي زمنګ تماشا کوي امغه حدیث پر باندې صادق راضي چې په اخیره زمانہ کې به کفار پتا سو د سه حمله ورکیږي لکه څنګه چې په یو دسترخوان باندې خلق راغونډيږي رسول الله مبارک فرمایي نو صحابه څه فرمای وای چې موږ به کم یو کوله وای نه خډیر به خپل لخرو به خپل لخرو بی ایمان به یو ایمان برا پکې مضبوط نه ای اما په وخت را باندې شروع ده دا د قیامت ټول علامې دي د قیامت 80% علامې ښکار شوی صرف یو څو علامې بداسي وي لوی چې هغه په پاتې ورنه زمنګ هر علامه د علامت په خپل سترګو باندې د قیامت وینو لګیایي رسول الله مبارک دا فرمان دی په اخیره زمانہ کې به خزي د لباس اغوستل شروع کی چې په هغه کې دا بد ځان د پټوالي تصور کوي خو د بدن هر حصہ په ښکاری عاریات کاسیات دغه سي بالکل بربندي وي په بدن ته وسګور کنه والله دومره تنګي کپڑے چولي چې د وجود هر اندامه په کې بالکل صفاح کاری او یو مسلمان داسې نوي د خپل کور انسان ته ظاهرانه ما به خوند سړی ته چې ستا زنانه دومره بے پرده اوسې د خپل کور نه ته د خپل ځان کنټرول نشي کولای دا د الله عذاب له خپل باندې دعوت ورکول دی دا الله عذاب له خپل باندې دعوت ورکول دی رسول الله مبارک فرمای ستاسو نه بستاسو د رعیت متعلق تپوس کیږي د قیامت پر ورځ باندې موږ د خپل کور ذمہواران یو زمنګ حکمرانان زمنګ د ملک په سطح ذمہواران دي موږ د خپل کور په خپل حکومت باندې ذمہواران یو موږ د خپل بچي د خپل خزي د خپل مور د خپل خور د خپل رور ذمہواران یو زمنګ نه بخله د قیامت پر ورځ د دې په اړه کې تپوس کوي په غفلت کې ژوند نه دی تیرول پکار د الله رب العزت قران چې موږ ته راکړي د بشارت او د زیری نه ډک پروت دی خود کوم خلقو د پاره ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا متقیان خدای پاک یاد کړی دي کا متقیان او ان بطش ربک لشدید د هغه خلقو په باره کې ویلې کم چې د دین نه لري خلق دي زړه کې ایمان کمزور دي الله دې زمونږ ایمان سلامت کړي خدای پاک دې موږ ته په دې قران باندې عمل نصیب کړي دا کوم قران چې زمونږ د هدایت لپاره راغله چې دا قران زمونږ د هلاکت سبب ونه ګرځي الله تعالی دې دا زمونږ د هدایت سبب وګرځي خدای پاک دې زمونږ په کورونو کې دې په وجه باندې رڼا راولي زمونږ په کورونو کې دې دینداری راولي زمونږ په ملک کې دې دینداری راولي الله تعالی دې زمونږ نارینه زنانا ماشومان لوی دا ټول دیندار کړي اخر خاتمه دې ایمان سره نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین